خوشاله په دې یم چې خپل هیواد کې دغسې برانډونه راغلي دي. موږ خو فعلا امریکې هېواد ته 4 ځل صادر کړي دي، تاجکستان ته صادر کړي، ازبکستان ته، قزاقستان ته کړي دي. خلک سوچ ولري خپل څومره هم تولیدات دي چې دي کولی شي چې نړۍ ته معرفي کا. چې څومره هم د تولیداتو د دې هغه انډورسمنټ هغه به یې نو خپل هیواد کې به دومره نه وو دا شیان. نو اوس خوشحاله په دې یم چې خپل هیواد کې دغسې برانډونه راغلي دي. هغوی نه یوازې افغانستان کې په نړۍ کې هر ځای کې ما ته اوس هم یاد شي په امریکا کې زه هم دا میچونو ته تللی وم، نو هلته هم خلکو ټولو همدې خالص په اړه ډېرې پوښتنې کړې مانه چې موږ هم غواړو چې دا برانډ دلته امریکا ته هم راشي، موږ هم غواړو چې دلته په امریکا کې هم خلکو د دې څخه استفاده وکړه. نو انشاءالله یو ښه سټارټ دی او په دې هیله چې انشاءالله آینده کې هم دا ډېر کامیاب شي او نه یوازې افغانستان کې نړۍ هر ځای کې د افغانستان برانډونه یي او خلک یې ښه په نوم یادوي او ښه په خوشحالۍ سره اخلي. دا هم پېژني چې افغانستان هم خپل تولیدات لري، دغسې کمپنیانې لري چې هغوی هلته نو دا خو کمپنۍ پورې اړه لري. مخکې خو دا شیان ډېر زیات کم وو، خلکو به نه غوښتل چې خپل برانډ امبیزډر یو داسې شخصیت کې چې هغه نړۍ پیژني، خلک یې پیژني. او دغه سوچ هم شاید مخکې ډېر نه و په افغانستان کې چې دوی خپل دا مشهورتیا په داسې لارو وکړي چې خلک په نړۍ کې ډېر مشهوره وي او خپل برانډ یو بل لیول ته ورسوي. نو شاید زموږ د خلکو سوچ دومره دا نه و شوی، خو اوس خوشبختي دا ده چې اوس خلکو ذهن لږ بدل شوی دی. او ما خپله هم شروعات اول د افغان بیسیم نه وکړه چې زه هغوی سره سفیر وټاکل شوم. هغې نه وروسته انعام بهار چې مونږ لاسلیک وکړه سره. نو همدغسې که خلک سوچ ولري خپل څومره هم تولیدات دي چې دي کولی شي چې نړۍ ته معرفي کا، خپل تولیدات نور په هیوادونو کې وروپېژني او په خلکو وپېژني. کله مونږ لوبې ترسره کوو دوم د افغانان چې څومره هم دلته دغه بریا لمانځي او هغوی خوشحالي په میډیا کې راځي، نو هغه نور خلکو ته هم دا یو میسیج دی چې افغانان څومره د لوبې سره مینه لري او څومره د کرکټ سره لیواله دي. نو هغوی په نظر کې د افغانستان یو ښه وطن دی، ښایسته وطن دی او د هر یو دا ارمان دی چې یو ورځ د دې هېواد ته راشي او نږدې نه وي. الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یم او ما غونته ډېر ځوانان دي چې په دو نوي فابریکې او یا شرکتونه چې جوړ شوي دي مصروفه دي. دا غوښتنه ده چې راسي او خپل ملک کې پانګونه وکړي، ځکه چې ډېر ځوانانو ته او ډېر ځوانانو ته دا زمینه مساعده کېږي چې دلته کار وکړي. ټولو ملي سوداګرو شتمنو همدا هیله کوو چې راسي په خپل وطن کې سرمایه ګزاري وکړي، دلته پانګونه وکړي. ډېر ځوانانو ته ډېر ځوانان بیکاره دي، هغو ته د کار زمینه برابره سي تر څو موږ په خپل وطن کې ځوانان بوخت ولرو او له مهاجرت او له هغه لارې چې ډېرې خطرناکې دي ځوانان پرې روان دي له هغو څخه وژغورل سي.
2023 کې دا شرکت دلته په کار یا په فعالیت شروع وکړله. خوشبختانه چې تاسو د دې نن شاهدان یاستئ چې ګڼ شمېر افغانان دلته پکې کار کوي او د کار زمینه پکې برابره سوې ده. مخکې موږ صرف خالص شودې او قیماق درلوده. اوس نیک بخته موږ 9 شودې لرو چې یو خالص شودې، بل هاپي دی او د دې ترڅنګ 4 ذایقه داره شودې چې توتې زمیني، بادام، پیسته او خرما دا لرو ذایقه داره شودې، او یو قلم نور قیماق لرو چې دا خپله په داخل د افغانستان کې د خپله د افغانانو په لاس باندې تولید کیږي. او همداسې باید یادونه وکړم چې موږ مخکې کلو کې به افغانستان ته له ایران او پاکستان همسایه هېوادونه واردات لرلو لبنیاتو برخه کې. اوس الحمدلله له افغانستان د نورو هېوادو ته موږ صادرات لرو، لکه امریکې ته، ازبکستان او تاجکستان ته موږ خپله د همدې فابریکې نه همدغه قیماق چې موږ یادونه وکړې د نوبهار خالص قیماق موږ صادر کړي دي. تقریبا په مرکزي دفتر کې یا پروډکشن کې دلته چې موږ سره کار کوي، مارکیټینګ کې، پروډکشن کې، اداري برخه کې ټول 100 تنه دلته کار کوي. د دې ترڅنګ بېلابېلو ولایتو کې نو موږ سره خپل افغانان هلته کار کوي. نو که ټوټل جمع کړو په شمول د ولایتو 214 تنه موږ سره افغانان د کار زمینه ورته برابر شوي موږ سره کار کوي. موږ خو د برق مشکل تاسو وینئ عملا دا اوس موږ غټ جنراتورونه په ډېر پیسو باندې اخیستي دي. د دې ترڅنګ د تیلو مصارف زیات دي. که چېرې موږ ته دولت برق راکړي نو خامخا د موږ مصارف هم کمیږي. موږ به د خپل پروډکټ چې دی د دې قیمت به هم راټیټوو او خپل هېوادوال به په کمه بیه باندې ترلاسه کوي. هر شی ښه شی وي، قیمت له لحاظه، کیفیت له لحاظه، نو طبعا هر څوک یې خوښوي. نو په داخل د افغانستان کې چې کله لومړی ځل موږ تولید وکړو، ولایتو ولسوالۍ ته مو لېږه، نو له هغه نه ځینې کسان ورونو مراجعه وکړه چې موږ لپاره دا قیماق راکړئ، یا دوکان ته یا سوپرمارکېټ ته یا کور ته وړم. همداسې موږ اول ځل امریکې هېواد ته چې کله صادر کړل، له هغه نه وروسته د موږ خپل افغانان چې همدغه تجارت او بزنس کوي هغو بار بار دا انتقال کړل، یا هلته صادر کړل، موږ له خوا نه یې وړل. نو هلته هم افغانانو خپله استفاده کوله او په داخل د افغانستان کې نو طبعا چې یو شي کیفیت د لحاظه او د قیمت د لحاظه کوي، هر څوک استفاده کوي. موږ خو فعلا امریکې هېواد ته 4 ځل صادر کړي دي چې وزارت صنعت او سوداګرۍ وزارت چې دا په جریان کې ده. همدارنګه وزارت صحت عامه د دوی د ټیسټ او د سرټیفیکیټ ایکسپورټ هیلث سرټیفیکیټ په اساس موږ صادر کړي امریکې ته، تاجکستان ته صادر کړي، ازبکستان ته، قزاقستان ته کړي دي. او په داخل د افغانستان په ټولو ولایتو ولسوالیو باندې کې الحمدلله په هر دکان، هر سوپرمارکېټ کې د موږ دغه پروډکټ لبنیه شته.